لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس یو څو خبرې کول غواړم دا څنګه چې دا حالات دي یو طرف ته رمضان مبارک میاشت او بل طرف ته چې د کرونا مسله ده دې خوا پکې چې د قادیانیت هغه مسله راغله تلاوت لزور کو دعاګانو لزور کو الله پاک چې دا مرض روسي عمده به الله پاک ختمي دغه چې راتلو والا الله ذات او بل مسله دا قادیانیت نو لکه دا مسله چې څنګه را اقلیت کمیشن کې را خبره پیش کې شوې ده نو دا زمونږه نه زما مسله ده نه دا بل دا ټول مسلمانانو چې دا یو مسله زمونږ پیغمبر دی موږ په هغه باندې ایمان وروړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دین بل نبی دنیا ته راتلو ولا نشته دا زمونږ عقیده ده او دا چې دینو د دې لپاره چې دینو موږ ټول متحد شو چې دا خبره چې دینو مخکې لاړه نشي ځکه چې دې لپاره چې دینو کچره دا خبره مخکې شو نو بیا به دوی ته چې دینو نور مراغات ورکړي کېږي دوی به ورو مخکې کېږي ولې چې دا څومره مذاهب دي لکه عیسایان دي او دغه شان نسواره دي یا نور چې دین له هغوی څه کتابونه شته څه مذهب شته د دوی خو هېڅ څه مخې ته څه نشته د دوی خو چې دین دې ته دا مرتد زندیق کافر خلک دي دوی چې دین زمونږ پیغمبر پسې چې دین هغه په شان کې ګستاهي کوي دوی چې دین غلام احمد قادیاني هغوی خپل پیغمبر ګڼي نو چې دین دا حالات چې دین دې طرف ته چې دین راغلل نو چې دین دا موږ بالکل نشو برداشت کولی دا خبره او بلکې یو مسلمان هم چې دین دا خبره نشي برداشت کولی او دا چې دین دې لپاره موږ پرزور چې دین موږ اواز وچت کو ځکه چې موږ خو زمونږ دا عقیده ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې دین بل نبی دنیا ته راتلو ولا نشته موږ دا خبره هر څه برداشت کولی شو او د پیغمبر په باره کې دا خبره موږ هېڅ کلم چې دین برداشت کولی او دا خبره چې دین دا موږ بالکل مخکې کولو ته چې دین نشو پرېښودی الله دې موږ ټولو له چې دین په دې باندې عمل کولو